د افغانستان بدخشان ولایت زیباک صوبه کې فریډم فرنٹ طالبانو باندې حمله کړې ده. دغه حمله کې 21 طالبان وژل شوي دي چې پکې ځینې کمانډران هم شامل دي او 40 پورې جوبل شوي دي، کوم چې د هلیکاپټر په ذریعه د ملک نورو سیمو ته د علاج لپاره منتقل کړل شوي دي. د فریډم فرنٹ دا تازه کارویانې تېر ورځ سهار نه شروع شوي وي، کوم چې اوسه پورې جاري دي. دا معامله شروع شوې بنیادي طور په بدخشا کې معدنیاتو یا قدرتي وسایل باندې، کوم باندې چې افغان طالبانو قبضه کوله، پر ځای د دې چې مقامي خلک یې په خپل اعتماد کې اخیستی وي. د دې سره سره چې کوم مقامي کمانډرانو هغوی هم بغاوت وکړو، پکې جمعه خان فاتح شامل دی، او بیا چې کوم نور اقلیتو عام خلکو هغه هم روچت شو او طالبانو خلاف یو تحریک شروع کو. مختلف وختونو کې جړپونه کیږي او ځینې علاقې داسې دي چې هغې د طالبانو نه په کنټرول کې اخیستې دي. افغان فریډم فرنٹ دا وایي چې موږ خپل ملک د دې ترهګرو نه ازادوو او دا د ازادۍ دپاره یو تحریک دی. کوم کاروي چې اوس تازه شوې ده په زیباک کې، زیباک بارډر باندې چې کوم د طالبانو ټکانې دي په هغې حمله کړې ده. د دغه ځای نه طالبان په شا کړي دي چې کوم پوسټونو په هغې باندې قبضه کړې ده. دوباره بیا طالبانو کوشش کړی چې دغه علاقه باندې کنټرول واپس واخلي، خو چونکې دوی په کاروي یا چې کوم افرادي قوت و هغه زیات موثر انداز کې تللی او دوباره کوشش هم ناکامه کړی. دې سره سره افغان فریډم فرنٹ دا هم وایي چې طالبانو نه جدید وسله، بارودي مواد او نور جنگي سازو سامان هم په قبضه کې اخیستی دی.